یوه ښکلې نجلۍ له واده وروسته له ژونده ستړې وه. هغې غوښتل خپل خاوند ووژني. یو سهار خپلې مور ته ولاړه او مور ته یې وویل چې زه د خپل خاوند سره د ژوند کولو څخه ستړې شوې یم. زه نه غواړم نور د هغه د ژوند ملګرې اوسم. زه غواړم هغه ووژنم، خو زه د قانون څخه ډارېږم چې ما به د دې کار مسؤله وګڼي. ته ما سره مرسته کولی شې مورې؟ مور یې ځواب ورکړ: هو لورې، زه در سره مرسته کولی شم، خو ته باید یو کار ترسره کړې. لور یې وویل: څه کار؟ زه حاضره یم هر څه دستور او لارښوونه چې راښیي ترسره کوم تر څو هغه له منځه یوسم. مور یې وویل: لومړی ته باید د خپل خاوند سره روغه وکړې تر څو د هغه د مرګ وروسته څوک پر تا شک ونه کړي. دوهم، ته باید ځان ښکلې سینګار کړې چې د هغه په نظر کې زړه راښکونکې اوسې. دریم، د هغه ښه پالنه او د هغه قدردانه اوسه. څلورم، ته باید صبرناکه، مینه‌ناکه مېړنۍ، یوه ښه اورېدونکې او ښه فرمانبرداره اوسې. پنځم، خپلې پیسې پرې مصرفوه او کله چې تا لپاره بېکاره څیز، پیسې یا کوم بل څیز درکوي غوسه کېږه مه. شپږم، هیڅکله د هغه په وړاندې لوړ غږ مه کاروه، بلکې تل یې سولې او مینې ته هڅوه، نو هیڅ وخت به څوک پر تا د هغه د وژلو بدګمان ونه کړي. مور یې وویل: دا ټول کارونه کولی شي؟ لور یې وویل: هو، ترسره کوم یې. مور یې وویل: ډېره ښه ده، نو دا پوډر واخله او لږ لږ هره ورځ په خوړو کې ورته اچوه. دا پوډر به یې کرار کرار ووژني. له 10 ورځو وروسته لور بیا مور ته راغله او ورته یې وویل: مورې، زه د خپل خاوند د وژلو کوم نیت نه لرم. اوس ما هغه ته مینه ورکړه او هغه اوس پوره بدل شوی دی. هغه اوس یو ډېر مینه‌ناک خاوند دی، کوم چې ما هیڅ تصور هم نه کاوه. څنګه کولی شم د هغو زهرو تاثیر له منځه یوسم تر څو خاوند مې مړ نه شي؟ مورې، له ما سره مرسته وکړه. مور ځواب ورکړ: تشویش مه کوه لورې، څه چې ما درکړي وو یوازې د کورکمنو پوډر وو چې هیڅکله یې نه وژني، خو ته پخپله هغه زهر وې چې خپل خاوند یې په زړه بدوالي او تشویش سره کرار کرار واژه. خو کله چې ته په مینه او احترام ورته قایله شوې، تا ولیدل چې یو ښه او خوږ خاوند یې لاسته راوړ. نو وایي چې نارینه په اصل کې شریر او بدکاره نه دي، بلکې دا زموږ ناکاره اړیکې دي چې ځان یې په وړاندې مسؤل نه بولو.